د لیوال ملي پوهې پروګرام. وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مه شئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یوه پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. یا اوږده یا یې تورې د نن لوست یا سبق دی. ومو لیده؟ هو، دا یې توری دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي دا راښیي چې یې توری داسې لیکل کیږي. ګورئ، د یې توري ترڅنګ ټکي ټکي د یې توری لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې د سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي یې توری داسې ډک کړئ. د یې توري شکل مو وپېژانده. اوس د یې توري په غږ خبرې کوو. ګورئ، یې د جامې په سر کې د لیکل شوي یې توري غږ دی لکه جامې. ته ووایه جامې، بیا ووایه جامې. ته اوس داسې نومونه ووایه چې د یې توری په پای کې راشي. یې پردې، یې کاسې. ګورئ، دا جامې دي. جامې تتې شنې او تورې وړې وړې کرښې لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه جامې رنګوئ. دا یې ځکه رسمي کړي چې د جامې په کلمه کې یو ځل د یې توری راغلی. دلته د جامې په کلمه کې یو ځل د یې توری راغلی دی. دغه سور د یې توری چې د م توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم جامې لیکل شوي، خو فرق دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د جامې لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه جامې رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو او جامې ته تت شین او وړې وړې تورې کرښې ورکوو. شاباس، همدغسې ښې یې رنګ کړئ.
اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې یې لومړی یا اول د ی تورې په شنه رنګ لیکل شوی او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د ی تورې لیکل شوی دی. د ی په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي ی توري په سر د ی تورې ولیکو چې لیکل مو زده شي. موږ د ی تورې لیکل زده کوو. ډېر ښه. ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ی توري لیکل زده کوو. ګورئ دا د جامې د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د جامې کلمه لیکل شوې ده. د جامې په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د ج توري په سر کې، د م توري په سر کې. اوس د جامې د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین. جامې لیکل زده کوو. شاباس. مونږ جامې لیکو. جامې دغه شان لیکل کیږي. اوس راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ دلته دوه کتاره په سپین رنګ د ی توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي ی توري په سر د ی توري لیکل زده کړو. شاباس. ی توری لیکو. موږ د ی توري لیکل زده کوو. ډېر ښه. ی توری دغسې لیکل کیږي. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د جامې کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د جامې د هرې یوې سپینې کلمې پر سر جامې ولیکو. مونږ د جامې لیکل یادوو. شاباس. جامې لیکل یادوو. جامې لیکو. اوس راځو سره چوکاټ ته. ګورئ دلته په دوو کتارونو کې د ی توری په خړ رنګ راغلی.
چې د سر ی توری یې تور دی او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د جامې د کلمو کتار دی چې د جامې لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د ی توری او د جامې دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس. د ی توری لیکو. د ی توري لیکل زده کوو. موږ د ی توری لیکو. شاباس. موږ جامې لیکل زده کوو. موږ جامې لیکو. جامې دغسې لیکل کیږي. ډېر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسېده، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. ګورئ، دلته په ښۍ خوا کې څو ځله د ی توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر یوه ی توري په سر ی توری ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د ی توری لیکل زده کوو. ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ د ی توری لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د جامې د کلمو کتار دی. اوس د جامې د کلمې په سر لیکو چې د جامې لیکل مو زده شي. آفرین. جامې دغه شان لیکل کیږي. جامې لیکو. د جامې لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ ی توری لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله ی توری لیکو چې د ی توری لیکل مو یاد شي. موږ د ی توری لیکل زده کوو. ی توری دغسې لیکل کیږي. موږ ی توری لیکو.
دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې په تور رنګ جامې لیکل شوي. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د جامې کلمه ولیکو چې د جامې لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، جامې دغه شان لیکل کیږي. جامې لیکو. د جامې لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د ی توری چې نوم یې یا اوږده او داسې لیکل کیږي. او د جامې کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@liwal.com 003 280 24 40. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.